د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای نلغام که په عذاب دی بار دې سي. نلغام د کندهار ولایت په ژړۍ ولسوالۍ کې د یوه کلي نوم دی. وایي چې په پخوا وختو کې د نلغام کلي ته څو کډې راغلې. دا کډې له لیرې سیمې څخه راغلې او د کلي څنګ ته یې کیږدۍ ودرولې. دا کیږدۍ د یوه سپین ږیري وې چې 10 ځوانان زامن او خورا ډېر پسونه او بزې درلودلې. د سپین ږیرو زامنو به د ورځې لخوا مالونه د خلکو باغونو او کښتونو ته ور ایله کړل او د شپې لخوا به یې له مځکو او باغونو څخه غلې او میوې غلا کولې. خلکو تر یو وخته صبر وکړ، خو آخر یې زړه تنګ سو او راغلل سپین ږیري ته یې شکایت وکړ. ول بابا، څو میاشتې کېږي چې ستاسو پسونه او بزې زموږ شنه کښتونه خوري، خو موږ څه ونه ویل. وروسته زموږ په کلي کې غلاوې شروع سوې، بیا هم موږ ویل چې بل څوک به وي، خو نن چې موږ د غله پل وکوت نو ستاسو کېږدیو ته راغلی وو. د دې لپاره چې په راتلونکي کې بیا دغسې یو جنجال جوړ نه سي، نو ښه به دا وي چې تاسو خپلې کډې بار کړئ او کوم پل ځای یې واړوئ. سپین ږیري چې په خپلو 10 زامنو او لمسیانو او لوی کور ډېر مغروره و، نو کوټ یې نټه وکړه. ول نه زما زامنو ستاسو غلې او میوې غلا کړي او نو موږ بارېږو. ورځئ لاس مو خلاص، هر څه چې مو د وسه پوره وي ویې کړئ. کلیوالو چې وکتل چې سپین ږیری جنګ ته تیار دی، نو د جنګ لاره یې سمه ونه ګڼله او نه یې غوښتل چې له جلا وطنه خلکو سره جنګ وکړي. هغه و چې د نلغام څو سپین ږیري ولاړل او د شاوخوا کلو له سپین ږیرو او قومي مشرانو څخه یې وغوښتل چې د دوی ترمنځ روغه وکړي. هغه و چې د نورو کلو قومي مشران او سپین ږیري راغلل او کیږدۍ والا ته یې ویل چې ستاسو څخه د نلغام خلک په عذاب دي، د خدای مځکه پراخه ده، ولاړ سئ بل ځای مو کیږدۍ ودروئ. د کاله مشر بابا د کلیوالو خبره بابیز وګڼله او په ډېرې بې پروایۍ وویل زه خو دلته ډېر خوشحاله یم. څوک چې په یو ځای کې خوشحاله وي ولې بار سي؟ پاته سو نلغام. د نلغام د خپل خلکو خپل کار دی. نلغام که په عذاب دی بار دې سي. یادونه: دا متل تر اوسه پورې یوازې د کندهار په ژړۍ او پنجوایي ولسوالیو کې ویل کیږي. کله چې یو څوک پر خپلو ګټو ډېر مین او برعکس د نورو خلکو پر ګټو او د دې ترڅنګ پر هر ډول معیار او منطقو سترګې پټوي، نو خلک د کنایې په ډول دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه په 1490 شمسي کال کې ښاغلي خلیل احمد څارن په ټلیفون کې راته ویلې ده. نوموړی د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مرکز پنجوایي اوسیدونکی دی. څه ښه یې ویلي دي، نلغام که په عذاب دی بار دې سي.